پیام مې دا دی، هدف د رتګ مې چې زه غواړم په خپل ولس کې واوسم، د خپلو خلکو په خدمت کې واوسم. هغه ظروف او امکانات چې پروردګار عالم ماته راکړي، هغه که لږ او ډېره مدیریتي تجربه ده، هغه که لږ او ډېر بینالمللي او ملي شناخت دی، هغه که زما عمر دی او زما وخت دی، غواړم دغه وقف کړم د خپل ولس د خدمت لپاره بیرون د دولتي چوکاټ نه. تقریبا ډېر اوږد عمر مې په دولتي چوکاټ کې کار کړی، افتخار پې کوم ځکه د خلق الله په خدمت کې مې وخت تېر کړی، بدون د استثنا، بدون د دې چې څوک طالب و څوک غیر طالب و چې نام افغان و چې د ما د وسه شوي، په هر کلي ولس کې چې ورسره خدمت مې کړی، په خدمت باندې مې ویاړم. اما دولتي کارونه مو بس دي، نور به انشاءالله د ولس سره د ولس په خدمت کې یو مشترک هدف، څوک چې په نظام کې کار کوي، څوک چې بیرون د نظام نه کار کوي، هدف ټول یو دی، د ولس خدمت دی. موږ به انشاءالله د ولس خدمت کوو، د همدغه لارې نه به د وطن ثبات دپاره کار کوو، د وطن د استحکام دپاره به کار کوو، د وطن د خوشحالۍ او د وطنوال د خوشحالۍ دپاره به کار کوو. پیام دا دی چې جنگ د حل لاره نه ده. په خلکو چې د جنگ نغارې ډنګوي، غږ مې پیدا دی چې په جنگ باندې کلی نه آبادېږي. جنگ دوه شان کولی شي، د ولس وژنه کوي او د وطن ورانول. ولس به وژني، وطن به ورانوي. نو په هغه باندې مې غږ دا دی چې د جنگ په فکر کې د څوک نه اوسي، او په ورونو باندې مې دلته چې د مسؤلینو مو دا غږ دی چې خپلې غېږې خلاصې کړي او خپل افغانان په بغل کې ونیسي، او د افغانستان د ټولو کور دی، ټول حق لرو چې ژوند پکې وولې، ټول یې په مقابل کې مکلفیت هم لرو، په جوړولو کې، په آبادولو کې، په معزز کولو کې ټول مکلف یو، علی السویه مکلف یو. نو انشاءالله تلاش به مو دغه وي چې یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ته غېږ خلاصه کړو، د تجرید او د انزوا او د حاشروۍ او د مدار نه د ایستلو په فکر کې نه وو.